السلام علیکم، زه امری اعظم کار او نن تاسو ته په یو نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به تاسو ته دروخه ما چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي نمبر چینج کړو. زیاتره ملګري داسې وي چې فیسبوک اکاونټ یې په یو نمبر جوړ کړی وي، بیا هغه نمبر ترې ورک وي او یا هغه نمبر له بل چا سره وي. نو د فیسبوک آی ډي په خاطر کې ده او که چیرې د فیسبوک کوډ هیر شو نو بیا هم هغه نمبر ته ضرورت لري او هغه نمبر له هغه سره نه وي او فیسبوک اکاونټ یې هماغسې بند پاتې شي. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې نمبر ورته چینج کړئ. کوم نمبر چې تاسو سره موجوده وي او تاسو سره وي هغه ورته چینج کړئ هماغه نمبر، او بیا تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ هیر شوی پاسورډ هم پرې لاسته راوړئ او ستاسو فیسبوک اکاونټ به بالکل محفوظ شي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه امری اعظم کار راځي چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله چې مو فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړ په دې عکس یا په دې دریو کرښو باندې به کلیک وکړئ. ښکته به تاسو راشئ. په دې ځای کې به تاسو لومړی په سیټینګ اف پرایوسي او بیا به تاسو په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه را خلاص شوه نو په دې ځای کې په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو ښکته به تاسو راشئ. په دې ځای کې به تاسو په پرسنل ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په پرسنل ډیټیلز باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته کانټیکټ انفو ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به هغه نمبر یا هغه ایمیل راوړي چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ سره کنیکټ کړي دي. نو په دې ځای کې تاسو ته دغه شنه بټن ښکاري ښکته اډ نیو کانټیکټ، په همدې باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې بیا تاسو ته دوه اپشن درکوي. لومړی د اډ موبایل نمبر، خپل موبایل نمبر سره کنیکټ کول، او دوهم د اډ ایمیل اډرس، ایمیل ورته جمع کول. موږ اوس نمبر ورته جمع کوو نو اډ موبایل نمبر باندې به زه کلیک وکړم. کله چې مو په اډ موبایل نمبر باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو د موبایل نمبر انټر کړئ. کله چې مو خپل د موبایل شمیره دلته انټر کړه نو هغې څخه وروسته دغه فیسبوک تاسو ته ښکاري، په دا خانه به تاسو ټیک مارک کړئ. کله چې مو دا خانه ټیک مارک کړه نو ښکته تاسو ته شنه بټن نیکسټ ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او لږ شیبه انتظار به تاسو وکړئ. نو تاسو ته وایي چې انټر کنفرمیشن کوډ، نو تاسو موبایل ته به کوډ لاړ شي او هغه کوډ دا د ماته راغی او دا کوډ به تاسو هلته انټر کړئ 90 90 نو کله چې مو کنفرمیشن کوډ دلته هم انټر کړ هغې څخه وروسته بیا په شنه بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ ملګرو اوس نوی نمبر ورته جمع کړ. اوس په دې نمبر باندې هم زموږ اکاونټ خلاصېدلی شي او په پخواني نمبر باندې هم. که چیرې تاسو غواړئ هغه پخوانی نمبر بیرته ډیلیټ کولی هم شئ، که غواړئ په دواړو کې پرېښودلی هم شئ. نو زه غواړم چې هماغه پخوانی نمبر ته ډیلیټ کړم، نو په هماغه نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو هغه نمبر باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته په سره قلم باندې لیکلي ډیلیټ نمبر، په همدې باندې تاسو کلیک وکړئ. او که چیرې تاسو څخه د خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ وغوښته نو هغه پاسورډ تاسو انټر کړئ او دا نمبر به تاسو سره ډیلیټ شي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ ته نمبر چینج کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نور ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.